السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. څنګه کولی شو چې د هر چا د واتساپ میسیجونه په خپل موبایل کې وګورو او هغوی ته دا پته ونه لګي چې زموږ میسیجونه یې کتلي دي او یا نه. نو که دا طریقه زده کول غواړئ نو ویډیو ورسره تر پایه پورې وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو لومړی زه راځم یو بل واتساپ ته او زه تاسو ته درښایم. دا ته زه خپل واتساپ ته یو میسیج لیږم. کله چې زه میسیج ولیږم او بیا راشم خپل واتساپ ته، کله چې زه راشم خپل واتساپ ته نو دا دی ګوره پښتو افغان موږ ته یو میسیج رالیږلی. دا سلام ما وکړ. اوس راځم بېرته هماغه واتساپ ته. کله چې زه دې واتساپ ته راغلم نو دلته تاسو ته ښکاري چې دا دواړه خانې شنې کړي دي او موږ ته دا راښیي چې زموږ میسیج دې کس وکاته. نو څنګه کولی شو چې موږ د هغه میسیجونه وګورو او د خانې هماغسې تورې پاتې شي او هېڅکله هم د هغه ته دا پته ونه لګي چې موږ د هغه میسیج کتلی دی او یا نه. ملګرو د دې لپاره به تاسو خپل واتساپ را خلاص کړئ او دلته به تاسو په 3 ټکو باندې کلیک وکړئ او په سیټینګز باندې به کلیک وکړئ او په پرایوسي باندې به کلیک واخلئ او دغه اپشن تاسو ته ښکاري ریډ ریسپیکټس. دغه اپشن تاسو ته ښکاري، دا اپشن به تاسو ته آن وي، دا به تاسو یې آف کړئ. کله چې دا تاسو آن کړئ بیا چې تاسو هر چا میسیجان تاسو په واتساپ کې ګورئ نو هغوی ته به دا پته نه لګي چې هغوی زموږ میسیج وکت او یا نه. نو اوس راځم او زه یو ځل بیا هماغه واتساپ ته راځم او زه اوس دلته سلام بل لیکم او دا اوس ورته لیږم او راځم بیا خپل واتساپ ته. نو زه بیا واتساپ ته راغلم او تاسو ګورئ چې موږ ته دغه میسیج راغلی دی. دا میسیج ما اوس وکت. زه اوس راځم هماغه واتساپ ته. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه میسیج موږ وکت خو دلته دا خانې اوس هم تورې دي او د هغوی ته داسې ښایي چې زموږ میسیج یې نه دی کتلی. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د هر چا د واتساپ میسیجونه په خپل موبایل کې وګورئ او هغوی به په دې نه پوهېږي چې زموږ میسیجونه یې کتلي دي او یا نه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو د خدای په امان.